تازه او د افغانانو لپاره لوی زیری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلین وایي هندي پانګوالو په افغانستان کې د اوبو مهارولو او برېښنا په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د یاد وزارت مرستیال له هندي پانګوال سره په کتنه کې هغوی ته د بشپړ ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکړی دی. په همدې تړاو د یاد وزارت ویان مطیع الله عابد رسنیو ته ویلي په دې لیدنه کې یادو پانګوالو د اوبو مهارولو پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او یاد وزارت یې د دې وړاندیز هرکلی کوي. په لیدنه کې پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وشو. بلخوا په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ به په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړه شي او چارې یې نهایي شوي، خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي دوحې غونډه نشي کولی طالبانو ته مشروعیت ورکړي. ښاغلی کراکر امریکا غږ سره په مرکه کې همداراز ویلي د دې غونډې د کوربه په توګه ملګري ملتونه باید روښانه کړي چې طالبان د رسمیت پیژندلو وړتیا نه لري او نه باید د یوه قانوني حکومت په توګه ومنل شي. نوموړي وړاندې زیاته کړې د بایډن حکومت افغانستان له یاده ایستلی دی او د ښځو د زده کړو او کار موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د طالبانو په فکر او پالیسۍ کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. له القاعده سره یې اړیکې ساتلې دي او لا هم افغانانو سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.